بعض شاعران چې دي هغه په خپل شاعرۍ کې داسې الفاظ استعمالوي چې وروسته بیا د هغې وضاحتونه ورکړي چې زما د دې شعر او د دې بیت دا مطلب دی، تاسو دا مطلب اخیستی دی. نو داسې الفاظ ویلو ته ضرورت څه دی؟ په دې ما ډېر زیات فکر او سوچ وکړو چې ولې دا خلک او دا شاعران چې دي په خپلو اشعارو کې دا قسمه الفاظ هغوی استعمالوي او بیا د هغه شاعري چې دی د عامو خلکو سره شیر کوي. عام خلک خو چې دی د شعر هغه ظاهري الفاظو ته ګوري، هغوی چې دی په دومره جوور چرته پوهېږي چې دې بیت څه معنا ده او د دې حقیقي معنا د شاعر څه مراد دی. نه، هغوی لفظ ته ګوري او لفظ نه ډایرکټ معنا اخلي. دا خو چې دی چېرته ته په یونیورسټۍ کې نه ناست چې تا ته د ادب شاګردان ناست دي او ته هغې ته یو شعر هغه په ګرانو الفاظو سره او په داسې الفاظو سره چې هغه هر سړی د هغې په معنا نه پوهېږي او هغه هغې ته تشریح کوې او هغې ته دغه شعر وایي. نه، دا ته عامو خلکو ته وایي. په یو مشاعره کې چې دی 95% هغه خلک ګډون کوي چې هغې علم نه لري او نه په ادب باندې پوهېږي، بلکې صرف د شعر او شاعرۍ سره مینه ده، دې وجې نه هلته ګډون کوي او راځي ستا شعرونه اوري. او اوس خو سوشل میډیا ده، هغه شاعران رونه هغه په سوشل میډیا باندې خپل شعرونه خلکو ته پیش کوي او سوشل میډیا چې دی 95% هغه خلک چې بېروزګاره دي، علم نه لري، هغې ته ناست دي سوشل میډیا ډېره ګوري. دې کې به چې دی تعلیم یافته هم وي، لیکن دا ګران الفاظ استعمالول او یا چې مطلبونه جوور وي، دې الفاظو ته په شعر او شاعرۍ کې هیڅ قسمه حاجت نشته چې کله دغه شاعري ته د عامو خلکو دپاره کې صرف او صرف د دې وجې نه دغه شاعران په خپلو اشعارو کې دغه الفاظ استعمالوي چې یو څوک ما باندې تنقید وکړي او هغې جواب کې زه به یې بله ویډیو جوړه کړم او په دې کې چې دی زه مشهور شم. نو سسته شهرت دپاره دا قسمه کارونه کوي. پخوا وخت کې خو سوشل میډیا نه وه، د شهرت دپاره چې دی نورې طریقې استعمالېدلې. یو کس چې دی هغه حج ته راغلی و، نو په زمزم کویو کې امتیاز یې کړی، چا دې پوښتنه کړې وه چې دا کار دې ولې وکړو؟ زه غواړم چې تاریخ ته د کلاو دروازو نه ننوځم، ځکه حج ته چې دی د ټولو ملکونو خلک راتله، دلته چې به څه کار وشو حاجیانو به چې دی خپل ملک ته به یې هغه قصې وړلې. نو اوس هم چې دی دغه شاعران دغه الفاظ په خپله شاعرۍ کې دې لپاره استعمالوي چې خلک را باندې تنقیدونه وکړي او زه د هغې جوابونه وکړم او د دې نه چې دی زه مشهور شم. او دا د شهرت چې دی یوه طریقه جوړه شوې ده. نو داسې سسته شهرت نه چې دی ځان وساتئ او چې کله د عامو خلکو دپاره تاسو شاعري کوئ نو مهرباني وکړئ په ساده الفاظو باندې هغه شاعري کوئ.